د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې الله جل جلاله چې کله د یو چا سره د شګړې اراده وکړي نو هغه ته په دنیا کې د هغه د ګناهونو سزا ژر ورکوي، او کله چې د یو بنده سره د بدی اراده وکړي نو هغه ته د هغه د ګناه سزا ژر نه ورکوي، در دې چې بیا د قیامت په ورځ د هغه ګناه پوره سزا ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د ثواب زیاتوالی د تکلیفونو پر زیاتو باندې موقوف دي. کله چې الله جل جلاله یو قوم خپل محبوب جوړېدل غواړي نو هغه په ازمایښتونو کې گرفتار کړي. که چیرې هغه پر دغه ازمایښتونو امتحانونو باندې صبر وکړي نو الله جل جلاله د هغه څخه بیا راضي او خوشحاله، او کوم څوک چې ناخوښه وي بې صبري کوي نو الله پر هغه باندې هم ناراضه او ناخوښه وي. په دغه حدیث کې د مؤمن دپاره یو ډیر غټ سبق ته اشاره ده. کله چې یو مؤمن په یو ازمایښت، تکلیف، دک په ناجوړي کې گرفتاره سي نو هغه ته پکار ده چې د خپلې ورځې او شپې د اعمالو جایزه واخلي. که چیرې دی په یو ګناه کې اخته دی، په یو نافرماني کې اخته دی، فوراً د هغه څه توبه وکاږي. که چیرې د یو چا حق تلفي کړی ده، د یو چا حق یې ولی دی، چاته ضرر او تاوان ورسولی دی، نو ژر د ژره د هغه تلافي کوي او پر دغه دک او ناجوړي باندې د صبر او شکر ادا کوي چې الله جل جلاله کریم او رحیم ذات په دنیا کې معاملي تکلیف ماته د دغه ګناه د راکړي او زه د آخرت دغه دردناک عذاب څخه وساتل. که چیرې ستا په نظر کې ګناه یا یو نافرماني نه در ښکاري نو بیا هم توبه وکاږه، ځکه یو انسان ګناهونه کوي خو دته اندازه نه وي. دویم په دا حدیث کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې کله چاته یو دک، یو ناجوړي، یو تکلیف راسي نو هغه د شکوې او شکایتونه نه کوي، د شکوې او شکایتونو پر ځای د توبه او استغفار، د صبر او د شکر څخه کار اخلي چې د دغه معمولي تکلیف په وجه د آخرت د غټ عذاب څخه بچاویږي. کم څوک چې په تکلیف، ازمایښت، په امتحان کې، په بغارو چغارو، په نارو، په شکوو او شکایتونو باندې اخته وي، د الله پر تقدیر باندې راضي نه وي نو الله جل جلاله بیا د هغه څخه ناراضه وي. تقدیر خو به چلیږي، هغه څه چې د ده سره پیښیږي هغه خو به پیښیږي، هغه خو به ده ته ورسي، لیکن الله به هم ځې ناراضه وي. نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے. چې یو تکلیف ازمایش رالی دا په ګیلو شکایتو په شکوو باندې نه لرې کېږي، په بې صبري سره نه لرې کېږي، بلکې ته صبر کوه، د الله شکر ادا کوه چې الله په یو معمولي تکلیف ستا هغه ګناهونه در معاف کوي چې ته د هغه ګناهونو د وجې سره د دوزخ حقداره جوړ سوی، د غټو غټو عذابونو حقداره جوړ سوی. د دنیا هر څومره تکلیفونه چې ټوله ستا عمر په تکلیفونو کې ته تیر کې، دا د آخرت په مقابله کې د معمولي عذاب مقابله هم نشي کولی. د هغه تکلیف او عذاب ډیر سخت دی. نو پکار دا ده چې موږ د الله پر تقسیم راضي سو، د الله پر تقدیر راضي سو، او د الله څخه د عافیت معامله هم غواړو. موږ د تکلیف او د ازمایش تاب نه لرو. الله جل جلاله دې زموږ تاسو سره د عافیت معامله وکړي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. د اخلاص دی وکړه بلا پر جوبینا، د نشای چې غافله لدینا، د اخلاص دی وکړه بلا پر جوبینا، د نشای چې غافله لدینا، پګریوان کې د سر کښته کمومینا، د نشای چې غافله لدینا، پکله خاص عبادت لره پیدا کړې، مخلوقاتو کښې تر هر څه ته اعلی کړې، پکله خاص عبادت لره پیدا کړې، مخلوقاتو کښې تر هر څه ته اعلی کړې، د ټولې د ظالمانو سجله کړې، د اسلام په مبین دین یې